أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم سورة هود دي سورة هود وائی ځکه دې سورت کې د هود علیه السلام قصه دا ذکر شوی او تقریبا د هود علیه السلام نوم دلته په دې سورت کې 15 جایه دا راغلی له دې وجې نه دې سورت ته سورت هود وایي او دا سورت مکی سورت ته مکه مکرمه کې نازل شوی ده یوازې 3 آیاتونه دا په مدینه منوره کې نازل شوي دي یو دا 12 نمبر آیت فلعلک تارکم بعد ما یوحى الیک او بل 10 نمبر آیت افمن کان علی بینة من ربه ویتلوه شاهد منه دا ویل کیږي وای دا په حق دی عبدالله ابن سلام کې نازل و هغه مدینه منوره کې د یهودو یو عالم و بیا ایمان راوړ دا هم مدنی آیت ده او بل 114 نمبر آیت سدا د صورت بیخی په آخری آیتونو کې راځي وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات دا آیتم په مدینه کې نازل شوی دا دی ابو الیسر یا نبهان تمار د دې په حق کې نازل شوی دا 3 آیاتونه 12 او 114 دا وای مدینه کې نازل شوی نور دا ټول صورت دا مکی دا مکه مکرمه کې نازل شوی نوم یې سورت هود ده ځکه د هود علیه السلام قصه په دې کې ډېره راغلې د هغه نوم دلته 15 ځل ذکر شوی دا سورت په اعتبار د ترتیب سره په ترتیب د نزول سره 52 نمبر سورت ده په نزول کې له سورت د یونس نه وروسته نازل شوی ده او په اعتبار د ترتیب د مصحف سره دا 11 نمبر سورت ده په ترتیب د مصحف کې په ترتیب قرآنی کې او د دې سورت ټول آیاتونه 122 دي په نزد قراء شامیین او 121 دي په نزد قراء مکیین او بصریین کلمات ټول 1911 دي آیاتهایش 122 به نزد قراء شامیین 121 به نزد قراء مکیین و بصریین و کلماتش 1911 او حروف 1615 د دې صورت فضیلت د نبی علیه الصلاة والسلام په سر ګیره کې یو سپین ویښته پیدا شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته ویل و یا رسول الله شبته و ای د الله رسوله بوډا سولې سپین ګیره سوې نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل و شیبتنی هود و اخواتها و ایزه صورت هود او د صورت هود مشابهاتو دې زه بوډا کړم په دې کې سخت احکام راغلي سخت اوامر راغلي دي له هغې وجې نه ما کې بوډاتوب راغی بل حدیث کې راځي شیبتنی هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت رواه الترمذي دا د دې صورت هغه فضیلت سو موضوع د دې صورت موږ تاسو ویل چې دا مکی صورت ده په ټولو مکی صورتونو کې 4 اساسي مسلې بیانېږي د الله تعالی توحید د نبی علیه الصلاة والسلام رسالت بعث بعد الموت لمرګ نه وروسته ژوندون نصاب کتاب
او د قرآن حقیقت، د قرآن اعجاز، د قرآن حقیقت. د مکی صورتونو اصلي اساسي موضوعګان یا مین مسلې هغه دغه څلور دي. په دې صورت کې دا څلور مسلې بیانېږي. دا څلور مسلې بیا تقریبا تر دا 40 نمبر آیت پورې، تر 40 نمبر آیت پورې دا څلور مسلې توحید، رسالت، بعث بعد الموت، د قرآن حقیقت، دا تر دې 40 نمبر آیت پورې بیانېږي. له هغې نه وروسته ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، بیا د تیرو انبیاو قصص بیانېږي. لکه دا موږ تاسو ویلي وو دا په وعظ و نصیحت کې یو طریقه ده. ته به اول یو چاته دلایل وایې، سواله که ښه کوه، بد مه کوه، عدل کوه، ظلم مه کوه، انصاف کوه، غدر مه کوه. له دلایلو چې خبر راوته بیا به مثالونه ورته وایې. ګوره ښه کوه، ګوره پلانې داسې کاروبار جوړ ده. ظلم مه کوه، پلانی داسې تباه سو، هلاک سو. صحیح اخلاق کوه، پلانی داسې هر چا په زړه کې خوږ ده. بد اخلاقي مه کوه، پلانی داسې د هر چا جنې نفرت کیږي. دا په وعظ و نصیحت کې یو طریقه ده. بیا الله تعالی دلته د مخکنیو قومونو قصص بیانوي، د انبیاو او بالمقابل د کافر قوم د ما او د تا د وعظ و د نصیحت لپاره. ولقد ارسلنا نوحا، د نوح علیه السلام، ابراهیم، موسی، دارنګه هارون علیه السلام، شعیب علیه السلام، لوط علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، د دې انبیاو قصص بیانوي. دا قصص تقریبا تر 100 نمبر آیت پورې، تر 100 آیت پورې دا قصص بیانېږي. په 100 نمبر آیت کې بیا د دو ټول صورت حاصل بیانېږي تر آخر د صورت پورې. نو دا د دې صورت هغه خلص مضمون سو. مناسبت د دې صورت هود لا مخکې صورت سره، صورت یونس سره، دا له دریو وجوهاتو نه ده. اول دا چې دا مناسبت په دې ابتدا کې ده، په شروع کې. هغه صورت هم په همداسې الفاظو په همداسې ترتیب شروع ده. الف لام را، صورت یونس. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را الله په مراد ډېر ښه خبر ده. تلک آیات الکتاب الحکیم، هغه د لوی کتاب، د حکیم کتاب آیاتونه دي. دلته الف لام را کتاب احکمت آیاته، قرآن هغه کتاب ده چې آیاتونه ډېر محکم، ډېر مضبوط دي. یو قسم مضمون ده. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام را احکمت کتاب احکمت آیاته، دا یو مناسبت. بل مناسبت په اعتبار د موضوع ده. سورت یونس هم مکی سورتو، دغه څلور مسلې کې بیانې دي: توحید، رسالت، بعث بعد الموت، د قرآن حقیقت. دلته هم دغه څلور مسلې کې بیانې. او دریم مناسبت هغه د سورت یونس خاتمه او د سورت هود ابتدا، دا دواړه فاتحه، دا سره مناسبت لري. هلته ویلي واتبع ما یوحى الیک، ای نبی علیه الصلاة والسلام متابعت کوه، پیروي کوه د هغه څه چې د هغې وحی کېږي تا ته. واصبر، صبر کوه. نو اوس به ته وایې چې نبي اسلام ته څه شي وحی کېږي، زه د هغو متابعت وکړي. کتاب احکمت آیاته، د هغو کتاب چې آیتونه محکم دي، دې پسې روان سه. ثم فصلت، بیا تفصیلي نازل شوي دي. من لدن حکیم خبیر، دا د دې دواړو صورتو ترمنځ مناسبت شو. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، دا هم ویلي وو چې دې ته حروف مقطعات وایي. مقطعات دا جمع د مقطعتون ده. دا هغه شي ته وایي چې هغه ټوکړه ټوکړه ویل کېږي. قطع یقطع تقطیع، دا پرې کولو ته وایي، قطع کولو ته وایي، قطع یقطعو. دې ته هم ځکه مقطعات وایي چې دا موږ تاسې ټوکړه ټوکړه وایو. اوس دا داسې نه وایو الر، الرې نه وایو، الف لام را. خو که دا بل ځای راسي بیا موږ تاسې الر وایو، لکه الرحمن الرحیم بسم الله کې الرحمن الرحیم. خو دلته ار نه وایو، دلته الف لام را، ار ټکی بیل بیل وایو. دې ته مقطعات القرآن وایي. دا له متشابهات القرآن نه دي. په دې کې د جمهور فقهاو علماو دا رایه ده، د صحابه او د تابعینو، چې دې په معنا باندې بندگان نه پیږي. دا د الله او د نبی علیه الصلاة والسلام منځ کې یو راز و یو سر و. الف لام را، الله په مراد باندې ډېر ښه خبر ده.
کتاب احکمت آیاته، کتاب دا خبر دی مبتدا محذوفه کی، هذا کتاب دا قرآن سیده دا کتاب دا، احکمت آیاته محکم شوی دی آیات، احکمت لا احکم یحکم احکام ندا، فهو محکم والمفعول به محکم، باب دی افعال دا. احکم یحکم احکام دا په معنا دی مضبوطولو سره، دا موږ تاسې مستعملو، لکه موږ وایو دا ډېر محکم بلډینګ ده، ډېر محکم ده، یعنی ډېر مضبوط ده. احکم یحکم احکام دا یو شی مضبوطول، نو دلته بیا معنا داسې مبتدا محذوف ده. هذا کتاب دا قرآن آسمانی کتاب دی، احکمت آیاته محکم دی مضبوط دی، آیاته دی آیاتونه، دی آیاتونه مضبوط دی. څه معنا؟ دی مختلف معناګانې کړي. اول احکمت آیاته دی قرآن آیاتونه مضبوط دی، دا د مخکنیو کتابونو په شان نه ده. د تورات د انجیل سدا منسوخ سی، دا نسخه نه لري، دا تغییر نه لري، دا تبدیلی نه لري، محکم ده مضبوط ده، لنسخ چې محفوظ ده. دویم احکمت د دې قرآن آیاتونه مضبوط سوي دي بالامر والنهی، په اوامرو دی الله، په نواهیو دی الله. احکمت درېیمه معنا احکمت آیاته د دې قرآن آیاتونه محکم دي، له بطلان نه څوک په دې اعتراض نسی کولی، څوک دا باطلولی نسی په دلایلو په مقابلې سره، دا ختمولی نسی. ثم فصلت له دې نه وروسته بیا دا د قرآن آیاتونه دا تفصیلي دي. فصلت دا باب د تفعیل ده، لفصل یفصل تفصیلا، تفصیل دا وضاحت ته وایي، موږ تاسې مستعملو. یو څوک خبره وکړي موږ ورته وایو والکه لږ تفصیل ورکه، لږ وضاحت ورکه. فصلت وضحت بیا د قرآن آیاتونه واضحه شو، اول خو مضبوط سو، له مضبوطوالي نه وروسته واضحه شو. د دې مختلفې معناګانې کړي. اول بیا د قرآن آیاتونه دا تفصیلي سو، په حلالو په حرامو سره حلال تفصیلی بیان کړل، حرام تفصیلی بیان کړل. دویمه معنا فصلت بیا د قرآن آیاتونه دا واضحه سو، په ثواب او په عذاب سره ثوابونه تفصیلی بیان کړل، عذابونه تفصیلی بیان کړل. دریم فصلت د قرآن آیاتونه تفصیلی سو بالوعد والوعید، بالوعد د خیر وعدی بیان کړل، خوشخبریانی بیان کړل، والوعید د عذاب آیاتونه بیان کړل. څلورمه معنا فصلت بیا دا قرآن تفصیلی شو په هر هغه څه کې چې بنده هغې ته حاجت لري، ټول هغه څه چې یو بندگان هغې ته حاجت لري، یو انسان هغې ته حاجت لري، دا قرآن په هغې کې تفصیلی سو. من لدن، لدن په معنا د حضور، په معنا د طرف، دا له جانب دی هغه ذات نه ده، حکیم چې هغه صاحب د حکمت ده، خبیر په هر څه باندې خبردار دی. الله تعبدو دا یا مفعول له ده، لام محذوف ده. دا قرآن آیاتونه ولی محکم سو، ولی تفصیل سو، لئلا د دې لپاره لا تعبدو چې تاسې عبادت ونه کوئ الا الله مګر د یو الله. یا دا ان لا ده، دا ان تفسیریه ده. د قرآن آیاتونه تفصیلی سول، واضح شول، محکم سول، بان په دې خبره لا تعبدو چې تاسې عبادت مه کوئ مګر د یو الله. انني نبی علیه الصلاة والسلام وایي یقینا زه یم لکم تاسو لره منه دی الله له طرفنه نذیر ویرونکی یم، و بشیر خوش خبری درکونکی یم، نذیر ویرونکی یم له عذابونو، بشیر خوش خبری درکونکی یم په جنتونو. و ان استغفروا دا عطف ده و الله تعبدو دا د قرآن آیتونه محکم سول، تفصیلی سول، په دې باندې ان استغفروا چې تاسې معافي وغواړئ له خپل رب نه. ثم توبو الیه بیا الله ته رجوع وکړئ. یمتعکم الله تعالی به تاسو ته د دنیا سازو سامان متاع به درکړي، متاعا په سازو سامان حسنا ښایسته سره، الی اجل مسمى تر نیټې معینې پوري، تر نیټې معلومې پوري. اجل نیټې ته وایي، مسمى معین. ویؤتي کل ذي فضل فضله الله به ورکړي کل ذي فضل هر صاحب د برتري، هر صاحب دی مرتبه لره، فضله دی دو مرتبه، دی دو فضیلت. و ان تولوا او کتاسی مخواړوي لعلانا دی الله لعبادتنا، فانی اخاف علیکم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایی یقینا زه یریږم تاسو باندې
عذاب یوم کبیر، عذاب دی هغه لوی ورځې چې هغه د قیامت ورځ ده، هغه به ډېره لویه وي، هغه به زر کاله وي. الی الله مرجعکم، خاص الله تعالی لره د تاسې واپسي ده. مرجع په معنا د رجوع، بازگشت، بیا ګرځېدل. وهو على كل شيء قدیر، الله په هر څه باندې قدرت لري. تر همدې پورې بس ده. د دې آیاتونو مطلب دا سو چې دا قرآن مضبوط کتاب ده، تغییر تبدیل نه لري، تفصیلی کتاب ده، هر څه په واضحه طریقه بیان کړي. د دې لپاره چې تاسو د الله عبادت وکړئ. عبادت هغه دوه خبرې غواړي، مضبوطه لاره غواړي او ښکاره لاره غواړي. عبادت به په کمزوري طریقه نه کوي، عبادت به په دې نه کوي فلان ویل ما ویل تا ویل، نه مضبوطې خبرې به پکې کوي. عبادت دا به په ښکاره طریقه کوي. هغه مضبوط کتاب قرآن ده، هغه تفصیلی کتاب قرآن ده. د دې لپاره چې تاسو د الله عبادت وکړئ، نو سړی باید ټول خپل عبادات اطاعت دا له قرآن سره برابر کړي. دا مضبوط کتاب ده او دا واضح کتاب ده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کې، که څه زیادت و نقصان شوی تی موږ ته معافي وکړئ. یا الله د قرآن باندې مسنې روښانه کړئ، د قرآن علم هم نصیب کړئ. په حاضر جمعیت باندې فضل و رحم وکړئ. ظاهري باطني ټولو ناروغیو ته صحت عافیت نصیب کړئ. مشکلات هم یا الله له خپلو خزانو چې حل و فصل کړئ. د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړئ. له نفاق، له شقاق، له بدو اخلاقو نه وساتئ. د حاضر مجلس کې چام څه حاجتونه یا الله تا ته معلومیږي، له خپلو خزانو یې ورته پوره کړئ. بیماران په مجلس کې په کورونو کې الله ټولو صحت عافیت نصیب کړي. زموږ مشران وفات شوي الله دې قبرونه ښایسته کړي. د اهل اسلام دې الله تعالی معاون ناصر سي. الله دې مسلمانانو منځ کې اتحاد اتفاق راولي، اختلاف و شقاق دې الله تعالی ختم کړي. کافران شرپسند خلک کوم سي مسلمانانو منځ کې فساد غواړي، الله دې تباہ برباد کړي. یا الله دې موږ حفاظت وکړي له ټولو اشرارو نه، له بدو خلکو نه خپل حفظ و امان کې وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.